منلو لنډغرۍ او خپلسرۍ ته د تادین خان حوصله ختمه شوه. تازه یې څه ویلي او چاته غوسه و ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوي نن یا سبا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د محمد اشرف غني د دولت ساز ډلې په ګټه اعلان شي. خو د عبدالله ثبات او همپالنې ډله وایي چې دوی د ټاکنو پایلې نه مني او موازي حکومت اعلانوي. په دوی کې د موازي حکومت خبره لومړی جنرال دوستم وکړه چې وروسته بیا صلاح الدین رباني او کریم خلیلي هم ورغبرګه کړه او په آخر کې عبدالله هم تایید کړه او وی ویل چې د دوی خبره یوه ده. د دوی د همدې خبرو په غبرګون کې تادین خان چې تلي ملي دریځ نیولی د دوی جواب ورکړی. تورن جنرال تادین خان ویلي د موازي حکومت غوښتونکي او طالبان موږ ته یو شان دي. د کندهار ولایت د امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د موازي حکومت خبرې کوي له طالبانو سره دې ودرېږي. د کندهار د امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو د موازي حکومت په اړه خبرې کړې او د موازي حکومت غوښتنه د افغانستان د تجزیه په معنا ده. تادین خان وایي دوی ته په پوره درنښت هر څوک چې دا خبره په خوله راوړي له طالبانو سره دې ودرېږي. موږ به د دوی او طالب مشکل یو ځای ور حل کړو. نوموړی وایي د پردوی اجنډاوې راته د منلو وړ نه دي او هېڅکله به د چا دا ارمان پوره نه شي. بل خوا حنیف اتمر هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې موازي حکومتونه د زغملو نه دي. په هر حال ولس باید بیدار واوسي او د سولې کوم فرصت چې لاسته راغلی اجازه ورنه کړي چې په خپل سروي دا فرصت خراب شي او دلته نور جنجالونه را جوړ شي. په هر حال تاسو د تورن جنرال د تادین خان د خبرو او د عبدالله د ډلې د خبرو په حق لسته نظر لرئ. خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.